سلامونه ملګرو، په دې چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه خان محمد یو ځل بیا تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، دغه ویډیو د هغو کسانو لپاره ده چې په موبایل کې ویډیوګانې جوړوي، ځکه ډېر شمېر کسان دي چې هغه د یوټیوب لپاره ویډیوګانې جوړوي. نو د ډېرو کسانو غږ ډېر خراب وي، نو هغوی ته زه یو اپلیکیشن ښیم چې په هغې سره به خپل غږ ډېر صفا او ښایسته ریکارډ کولی سي. نو که چېرې تاسو یوټیوب چینل لرئ، نو د ویډیو تر جوړولو مخکې باید دې څو شیانو ته ډېر پام وکړئ. اول، د ویډیو غږ یا اواز مو باید ښه صفا او ښایسته وي. دویم، تمنیل مو باید ښه ښایسته جوړ کړی وي. باید یو داسې تمنیل مو جوړ کړی وي چې د خلکو توجه ځان ته راوګرځوي. د تمنیل د جوړولو لپاره زیاتې اپلیکیشنې راځي. زه تاسو ته د یو څو اپلیکیشنو لینکونه په لاندې ډسکریپشن کې درکومه، کوم چې تاسو په سکرین باندې هم وینئ. دریم، ټایټل، ټیکس او ډسکریپشن ته باید تاسو ډېر پام وکړئ. نو دغه شیان دي چې یو چینل مخته او شاته بیولی سي. نو که تاسو غواړئ چې خپل غږ مو ښایسته او صفا ریکارډ کړئ، نو د دې لپاره تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو تاسو به دغه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د لکسس اډیو ایډیټور په نامه. د دې لینک ما تاسو لاندې په ډسکریپشن کې درکړی ده او تاسو یې د ډسکریپشن لارې په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ کولی سئ. نو دوستانو، دا ډېر خوندور اپلیکیشن ده. ما داسې ډېرې اپلیکیشنې لیدلې دي، خو د هغو ټولو اپلیکیشنونو په نسبت سره دغه تر ټولو ښه اپلیکیشن ده. په دې کې تاسو ډېرې صفا کوالټي سره غږ ریکارډ کولی سئ. دغه رقم دوستانو، تاسو کله دلته د دریو خطو باندې کلیک وکړئ، نو دلته زیاتې اپشنې دي. په دې کې تاسو خپل غږ په څو رقمه سره بدلولی سئ. کله چې بیا دلته تاسو د افیکټس باندې کلیک وکړئ، نو دلته تاسو خپل غږ په څو رقمه سره پکې چینج کولی سئ او خپل غږ ښایسته جوړولی سئ. نو دوستانو، ډېر خوندور اپلیکیشن ده، تاسو یې خامخا ډاونلوډ کړئ. نو چې تاسو دغه ټولې اپشنې ځان سره درښیم، نو بیخي زیات وخت لګېږي او ویډیو هم غټېږي. نو تاسو یې خپله دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او بیا یې خپله باندې وګورئ. نو دوستانو، که مې ویډیو خوښه وي، ویډیو درسره لایک کړئ او د نورو داسې خوندورو ویډیوګانو لپاره د خان ټیک په نوم چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان، الله مو مل شه.